دی مرگ لروستی ما پزمکا کی جواندی خخوی خیر دی ما جواندی مخخوا پدی دشتو کی میں پرید لیوان بمی اخری زناور بمی اخری زدر سردا والا کوم چی پکور بدر نشما گندی دی غاڑینا کم ٹھیم داتی گور پری خدا ڈارک لارا زمان بچی پسرو لگی دلا مازغیدہ نوانا لارا محمد رسول اللہ چڑھا لے گلنو آرائی دمدینی منوری جانا لیو صحابی راگے حضور علیہ السلام تا مخامخ کے ناستنو اولی او خندل چوی خندل بیا پی جڑا راگا وی جڑل خو سمی او جڑل عقائد جہان کینو چی بچے دا او دی خندل ولی او دا او دی جڑل ولی وی محبوبہ ما تا دا خپل مازی و دو خبر رایا دشوی قاری صاحب ما تا دا خپل مازی یو خبر دادا چی زبود پرستو ماما ببود تندے لگولو تا بزان لدس روزرو نخدے جوڑ کردو چا دسپینو زرونا چا دا کارنونا چا دا پیتلونا مازان لدو اڑونا خدے جوڑ کردو زبال احمد مالی پوری خادم چی دادا ما سے زندگی با او ہمیں جڑل پدی بانی محبوبا زب سفرت لمن ما خپلی بی بی تریشی بی بی کہ دیشی تا تا اولاد میلو شی او زب سفر زم میاش دو میاشتی دری میاشتی بعد پتند لگی خواری مزدوری پسیو زما پخوا غلاری موٹری وینا پیدل مزل بیوی خط و کتابت بمنو ٹیلیفون رابطیم نوی کچرا اللہ جل جلالو دل زیدکتا نزان پور بھیران ازدیکی خیستا پالنے ہو کہا گورے دما بچے در نخراب نشین او کشر اللہ دلل درکا نو کوشش بدا کہ یو سایستا مخ کے واغست چدوے مسادہ نوان نلی وڑے معشوم پمرائی لاس کے خودل چاگلا پورنی کم ندہ تڑلے شوی لا تیسینیم ندہ تاو شوی لا دا مور دا سینے پیم ندی خوڑلی لا مور خپلی سینے تم ندہ رانی دیکھ کری پا دغ ارمان دا چسوک بمی اچھتے کی او دا غیدہ دستورو چی کلب دا زنانہ وخر آگے قریب بشد ولادت دا بچی دا زنانہ پیدا سے دا قبرستان خواتے ہو گٹا کند واقع تو بے زنانہ کو زکا دا چی بوئی بشو چی زنانہ لا اللہ زوے ورکن آگے باوادو کو چی راشی ما کندی نوچتا کئی دا زوے بے مراواغستو مور بے مروچتا کا او چی دا چاب لور شوی وا ناغا بچی بھی پاگا کند کے پری خودا مور بے تی روچتا کو پا ماشو میں بے خور وروارو لی یو ورکوٹے میں گئے بطلاس کے روالے مڑ بے کی بیا مواز رانگے ولی زڑکی دی رحم دے ستارکی با ولی رحم دی تد رحمت للعالمین امتی تد محمد رسول اللہ امتی سرور کلے دا مدینی منورے جانان تارس کئی محبوبہ جسم دا بعد راغم خود خایو ما دا بی بی نا پختنو کا بی بی اللہ زوے در کڑیو وینلور اللہ را کڑیو ما وجلی دا اللہ محبوبہ
پنځه شپږ کاله په دې خبره کې تېر شول سیوره مې بهر نه کور ته رالما خو د خپل ټایم ټیبل نه اوت راغم بیټې مټې راغلم او مې کتل زما د بیبي سره په پالنګ یوه ماشومه جینۍ ناسته ده دې ماشومې جینۍ چې زه ولیدلما زما په کور کې یو وړه غوندې تېخانه وه دې ماشومې هغې تېخانې ته منډه کړلې ورې په ځان پسې بند کړلو ما بیبي نه تپوس که دا څوک دي راته وی خاونده دا مې لور ده ما ځان له پټه لویه کړې ده بس ستا په دستور مطابق ما لویه ګناه کړې ده ستاسو د روایاتو مطابق زه مجرم یم ما له سزا راکړه خو زما بچی ته څه مه وایه الله اکبر د الله محبوب ما دا خبره ځان سره نوټ کړله څو ورځې بعد یې خپلې بیبي ته ویمه چې ستا نه بغیر زما ژوند نه تېرېږي خیر دی دا ماشومه به زه د خپلوانو کره بل کلي ته بوځمه هلته به لویه شي زه یې خپل کور کې نه پرېږدمه وړه ماشومه مې مور مې ولاړه دا که خو بچی ته پته نه لګي نیمه شپه وه په دې لور پسې راغلمه بھائی بچی هسې کار کوو کلي نه ځو ښه ورته بابا په دا نیمه شپه ما را روانه که چې را روانه مې که نو ټوله شپه دې ماشومې مزل وکړه سبا یې مزل وکړه د ورځې مزل وکړه غرمه شوه ډېر مزل وکړو ماشومه ما ته وایي بابا د خپلوانو کور به کله راځي زه خو ستړې شومه یا رسول الله ما دا د یو ونې د ستوري د لاندې کېنوله لاړم کنده مې شروع کا په مزه مزه کنده کړمه اوس خو بجلي راغلې ده که نه نو که دا پکې ولګوئ ښه نه ده که ما ته ولګوئ ما ته دا پکې لګوئ ځکه زه کار کوم په ما خواله راځي او زما تقریر چې دی نو هغه خاص د سینې دی تل نه روزي نو مالا زور را کئی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پرادے گلو رئی کندم شروع کرلا پمزا مزا میں کند چلو اکنستلا نو پما بانے خولی راگلی ماشومی بچی دا آگے اونی دا سوری نرامن کی زما دا مخن خولی اوچی کی ماتا وی بابا جان ډیر زیاس تھڑے شی دا نور کند ببل ٹیمو کنی زچ خپلوارو کرلار شو ماوی نبچی زدنم کار زباد نبرید ما اللہ اللہ کند میں سر تو رسولا قاری صاحب کالو خیلو خلقو تکڑے ځان تکړه کوي ښا الله اکبر ته په دې وړې ماشومې پسې ورالم دا چې کله ما د لاس نه ونیوه زما نه ځان خلاصوي ما ته وایي بابا جانه زه دې مرګ لره وسپېږمه ما پزمکه کې ژوندی خخوي خیر دې ما ژوندی مه خخوه
पदे दस्तों की में प्रेदलेवान बमी उखरी जनावर बमी उखरी ज़दर सरदा वाला को चिपकोर बदर नशमा चाहता बपजुन के दो नवेम चिज़द प्लान की लुरिम दाला महबूबा दावड़ा मासरे पर ज़ूल का मापदे पर ज़ूल बानी कंदी तो ज़ूला कदन आवाज गई बाबा जान ज़मूर लज़मा ज़मे आबई लज़मा ए दो कौन सरदारा मायो वगट दिगरा रवान कारार गड़ूलमी दुमरा द्रनवा पर गड़ूल मेरा वस्ता चिमाद कंदी दी गाड़िना कम थेम दाती गौर परी खुदा डारिक लारा जमाद बचई पर सरू लगी दला माज़ीदा नवान लाड़ल मुहम्मद रसूलुल्लाह उजड़ल विजड़ल तो मुहम्मद रसूलुल्लाह दस्तूर गुलो के लाड़े सरवर कोने नो जड़ल सहाबी ज़बर सर पर जड़ाशुम मार्दो के चिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादा जिक्र तासु जिक्र को दा खबर माता उसका जिक्र का चिखल नमा ईमान रोड़े दे रोजाना जमात जी सिनी ने उकड़ी करा पोर तकीगी हर अश्म पदा को लुकड़ो जाड़ मा हर अश्पदर देग मा ऐ दो कौन सरदारा देर जुल्म रा नशवे दे माँ बाल्ला माफ की मत बुखदे पोरन क्या मत गुरी नारे तकबीर नारे रिसाला जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत वल जमात मशाइख अहले सुन्नत वल जमात ताजदार खत्मे नबूवत सरवर कौनेन ताजदार हरम तो फरमाइल सहाबी हुजूर हो जड़ो सब हो जड़ो ताजदार हरम तो फरमाइल कि सहाबी दगा दौर दे जाहिलियत हो अल्लाह रे तदगा माफी करे दा और सहाबी मासर भयो एहसान के वैसे एहसान हुजूर फरमाइल से तर सोच वंदे ममाल बमखिल नाराजी अल्लाहु अकबर माल बमखिल नाराजी कालू खेलो मुसलमानानो द चापरात दोषी बचे रेग लाराला द चापरात दोषी तखबल नूर बदवाड़ मख खोले द चाप खातिर चित बचे बदवाड़ उस्तर को खोले द चाप खातिर चित तखबल बचे मजीगर पूरी निसी खातिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने
د چا پر تشریف اوري باندې چې وړو مسلمانانو بچو ته امن ملو شو، مور ته عزت ملو شو، موتا ته قرآن ملو شو، لیلۃ القدر ملو شو، دین اسلام ملو شو، الله معرفت ملو شو. اسی په ایمان وای د دغه محبوب پر راتلو خوشحالي پکار ده کنه ده؟ او چې سړی ته ما ته کتاب وخایا ته په کتاب نه پوهېږې، ته مانه د سرور کونین په ذات د خوشحالۍ دپاره هم دلیل غواړي، نو راځه قرآن واورئ. اللہ جل جلالہ قرآن مجید فرمائی